بسم الله الرحمن الرحيم. نفي جحد بلم در مستقبل معروف و مجهول. په تیر سبق کې د مرکباتو بعضې ابواب ذکر شول چې په هغو کې یو رأى یرا. د دې رأى یرا باب صرف صغیر دارنګې صرف کبیرونه بعضې په تیر درس کې ذکر شوي وو. اوس دیزی نه هغه پاتې صرف کبیرونه علامه صاحب ذکر کوي. نو فرمایي نفی جحد بلم. مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نه واخله تر را روان امر غائب و متکلم معروف تر دیزی پوری او خبر بیانول دی او خبر ذکر کول دی. اول نمبر خبره د نفی جحد بلم فعل معلوم او مجهول گردان بدر تا ذکر کی. دوهم نمبر خبره د دې نفی جحد بلم د فعل معلوم او مجهول د صيغو تعلیلات بدر تا ذکر کی. دریم نمبر خبره د لام تاکید بانونی ثقیله فعل مستقبل معلوم او مجهول گردان بدر تا ذکر کی. څلورم نمبر خبره د دې لام تاکید بانونی ثقیله فعل مستقبل د معلوم او مجهول د صيغو تعلیلات بدر تا ذکر کی. پنځم نمبر خبره د لام تاکید بانونی خفیفه معلوم او مجهول گردان بدر تا ذکر کی. شپږم نمبر خبره د امر حاضر معلوم گردان بدر تا ذکر کی. اوم نمبر خبره د امر حاضر معلوم د صيغو تعلیلات بدر تا ذکر کی. نو پنن سبق کې دا و خبرې بیانېږي او ذکر کیږي. اول نمبر خبره څه وه چې گردان د چا بدر تا ذکر کی؟ د نفی جحد بلم فعل معلوم او مجهول. نو دا اول نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي نفی جحد بلم در فعل معلوم و مجهول گردان د نفی جحد بلم د فعل معلوم او مجهول. لم یرا لم یورا که خیال لموی یا باندې هم زبر لیکلی او هم څه پې لیکلی شوی پیش. معلوم او مجهول دواړه یو شان راځي. څه فرق پکې نشته. فرق صرف دومره دی چې په معلوم کې په یا څه راځي فتحه او په مجهول کې په یا څه راځي لم یرا یا لم یورا. مجهول بیا خپل کوي لم یرا لم یرا یا لم یرا لم ترا لم ترا یا لم یرینا لم ترا لم ترا لم ترا لم تری لم ترین لم ارا لم نرا. لم یرا در اصل یرا بود. لم یرا در اصل یرا بود یا لم یورا در اصل یورا بود. دوهم نمبر خبره څه وه چې د نفی جحد بلم معلوم او مجهول د صيغو تعلیلات به درته ذکر کی. نو دا دوهم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره لم یورا یا لم یرا در اصل یورا بود. علامه صاحب فرمایي لم یرا او د دې چې کوم هم مثله صیغې دي یعنی د مفردی لفظي صیغې دا په اصل کې یرا ترا ترا ارا او نرا اخر کې الف دی وی. نو دارنګې د مجهول هم دي یورا تورا تورا اورا نورا. نو په دې باندې په دې صيغو چې کله لم حرف جزم داخل شو نو د دې لم د داخلېدلو د وجې نه د آخر نه چې دی الف څه شو حذف شو. د دې پنځه صيغو د آخر نه څه حذف شو الف د جزم د وجې نه. نو د یورا او د یرانا لم یرا او لم یورا جوړ شو. دارنګې لم تورا لم تورا لم اورا لم نورا لم یرا لم ترا لم ترا لم ارا لم نرا.
او په باقی صيغو کې لم دا عمل کړی دی په شان د عمل کولو په صيغو د صحیح کې. لم چې څنګه په صيغو د صحیح کې یعنی د فعل مضارع د صحیح په صيغو کې لم په کومه طریقه عمل کوي په هماغه طریقې باندې دلته هم عمل کړی د دې 5 صيغو نه علاوه چې کومې نورې صيغې دي په هغو کې عمل لم په شان د چا کړی دی؟ عمل د صيغو د صحیح. او د دې رأى يرى په مضارع معلوم او مجهول کې چې کم تعلیلات تو همغه تعلیلات دلته هم دي په هغو باندې کم بل نوی تعلیل نه دی زیات شوی. په دې پوه شوئ. لم یرا اصل کې څنګه دی؟ یرا یا لم یرا اصل کې یرا د آخر کې الف دی. نو د لم جازمه د داخلي دلو د وجنه په دې یرا او یرا باندې د دې د آخر نه د جزم د وجنه څه حذف شو؟ الف. دارنګه د دې لم یرا او لم یرا چې کوم هم مثل صيغې دي چې د مفرد لفظي صيغې دي چې دا ټول په ټوله 5 جوړیږي. نو د دې 5 د مفرد لفظي د 5 صيغو د آخر نه د لم د داخلي دلونه پس الف ماما څه شو؟ د جزم د وجنه حذف وګرځیده. او په باقی صيغو کې لم کم عمل کړي؟ وای په باقی صيغو کې عمل دا پشان د صيغو د صحیح کړي دي. کم عمل چې لم دا د صحیح په فعل مضارع کې کوي نو هماغه شانتي عمل دلته هم د دې 5 صيغو نه علاوه په نوري صيغو کې کړي دي. الته څه عمل کوي؟ د دې مفرد لفظي صيغو آخر ته خو الته په صيغو د صحیح کې جزم ورکوي او د دې 5 صيغو نه علاوه چې کومې باقي صيغې دي د کومو صيغو په آخر کې چې نون اعرابي دی نو دا لم ماما دا صيغو د صيغو د آخر نه څه غورځوي؟ نوني اعرابي. نو دلته به هم څه غورځوي؟ نوني اعرابي. الته 2 صيغو کې عمل نه کوي، دلته هم ګوره ورته لم یرا در اصل یرا بود یا لم یرا در اصل یرا بود. بسبب لم د لم د وجنه الف از آخر افتاد، الف د آخر نو غرزید. ولم یرا شد یا ولم یرا شد، لم یرا یا لم یرا شو. وهكذا لم ترى لم ارى لم نرى. همدا شان لم ترى یا لم ترى لم ارى لم نرى صيغې. و در باقی صيغ عملی کی در مضارع صحیح میکند نمودا. او په باقی صيغو کې هم هغه عمل کړی دی کوم چې د صحیح په مضارع کې کوي. د صحیح په مضارع کې چې کوم عمل لم کوي د دې 5 د مفرد لفظي صيغو نه علاوه په باقی صيغو کې اما هغه عمل دلته هم کړی. څه عمل کوي؟ الته د صيغو د آخر نه څه غورځوي؟ نون اعرابي. دلته هم څه کړی؟ د صيغو د آخر نه نون اعرابي غورځولې. الته د صيغو کې عمل نه کوي، دلته هم نه کوي. په دې پوه شئ. و در باقی صيغ عملی کې در مضارع صحیح میکند نمودا. او په باقی صيغو کې هم هغه عمل کړی دی کوم چې د صحیح په مضارع کې کوي. د صحیح د مضارع په صيغو کې چې لم کم عمل کوي د دې مفرد لفظي د صيغو نه علاوه چې کومې باقي صيغې دي هغه عمل کړی. بر اعلالات کې در مضارع بود په مضارع کې چې کوم تعلیلات شوي وو په هغو باندې اعلالین یبزودا. کوم بل تعلیل په هغو باندې نه دی زیات شوی. بر اعلالاتی کی در مضارع بود په مضارع کې چې کوم تعلیلات شوي و په هغو باندې اعلالین
نه یفزوده کوم بل تعلیل نه دی زیات شوی په هغو باندې کوم بل تعلیل بر اعلالات کې در مضارع بود اعلاله نه یفزوده په مضارع کې چې کوم تعلیلات شوي وو کوم اعلالونه شوي وو په هغو باندې کوم بل تعلیل نه دی زیات شوی لام تاکید بانونی ثقيله در فعل مستقبل معروف و مجهول دریم نمبر خبره څه چې ګردان د لام تاکید بانونی ثقيله د فعل مستقبل معلوم او مجهول به ذکر کی دا دریم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي لام تاکید ګردان د لام تاکید بانونی ثقيله د فعل مستقبل معلوم او مجهول لا يرين یا لا يرين یو شی معلوم مجهول سر مجهول کې یا باندې زما په علامه د مضارع باندې لا يرين لا يريان لا يرون لا ترين لا تريان لا يرين لا ترون لا ترى ينا لا ترين لا أرين لا نرين لا يرين يا لا يرين در اصل يرابود څلورم نمبر خبره څه چې د لام تاکید بانونی ثقيله د فعل مستقبل د معلوم او د مجهول د صيغو تعلیلات به د ذکر کینو دا څلورم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره لا يرين یا لا يرين در اصل يرى یا يرابود علامه صاحب فرمای لا يرين یا د مجهول صيغه لا يرين دا په اصل کې یرا یا یورا و نو د دې په اول کې لام د تاکید راوړلی شو او په آخر کې څه راوړلی شو د دې یرا صیغې په اول کې څه راوړلی شو لام د تاکید او په آخر کې څه راوړلی شو نون د تاکید ثقيله چې نون تاکید ثقيله راوړلی شو نو په دې صيغه کې د نون تاکید ثقيله نه مخکې الف راغی او الف چې راغی الف دا قابل د حرکت نه دی او نون ثقيله دا د خپل ځان نه مخکې څه غواړي فتحه غواړي او الف باندې فتحه ناراضي چې فتحه په ناراضي قابل د حرکت نه دی نو الف چې د کم حرف نه بدل راغلی و چې هغه یا د هغه یا واپس راوړلی شوله یا څه کړلی شوله واپس راوړلی شوله هغې ته حرکت د فتحې ورکړلی شو حرکت د څه ورکړلی شو فتحې نو څه ترې جوړ شو لا یارا ین همدغه شان د دې چې کوم هم مثل صیغې دي یعنی کومې د مفرد لفظي چې کومې باقي صیغې دي هغه هم په همدغه طریقې جوړې شوي دي په دې پوه شوي لا يرين یا لا يرين دواړو جوړولو طریقې شاده د معلوم او د مجهول لا يرين اصل کې یرا و د دې یرا په اول کې لام د تاکید په آخر کې نون تاکید ثقيله راوړلی شو چې کله راوړلی شو نو د نون تاکید ثقيله نه مخکې اوس څه شی دی الف دی الف راغی که نه ځکه د یرا صیغې په آخر کې الف دی چې الف راغی دا الف دا قابل د حرکت نه دی په دې حرکت نه راځي او نون تاکید ثقيله دا د خپل ځان نه مخکې څه غواړي فتحه او په الف باندې خو فتحه راځي نه ځکه چې دا قابل د حرکت دی نه نو الف چې د کم حرف نه بدل راغلی و د الف چې کم اصلي حرف دی د کم حرف نه بدل راغلی و حرف هغه اصلي حرف وا پس راوړلی شو هغې ته حرکت د څه شي ورکړلی شو فتحې نو څه جوړ شو لا يرين یا لا يرين دغه شان لترين لأرين لنرى ټول د جوړولو طریقه یو شان ده او لا يرون د جمع مذکر غائب او دارنګي د جمع مذکر حاضر لترون دا لا يرون صيغه اصل کی يرون ده اصل کې څنګه دی يرون جمع مذکر غائب څنګه ده په اول کې څه راوړی شو لام د تاکید په آخر کې څه راوړی شو نون تاکیدی ثقيله چې نون تاکیدی ثقيله راوړو د دې يرون صيغه په آخر کې نون د اعرابي دی نو دا نون اعرابي څنګه شو حذف شو د نون تاکیدی ثقيله راوړلو د وجنه چې حذف شو اوس د واو او د نون تاکیدی ثقيله کې چې کوم اولنې نون دی د دې دواړو په منځ کې څه راغی اجتماع د ساکنین واو هم ساکن دی
یراونه کې چې کوم واو دی نون خو تلاړه دغه واو مخکې نه ساکن دی او نون تاکید ثقيله کې چې کوم اولنی نون دی هغه ساکن. اجتماع د ساکنین راغله چې اجتماع ساکنین راغله نو په دې کې چې کوم اول ساکن دی واو دا مده نه دی غیر مده دی. څه شی دی؟ غیر مده. نو چې غیر مده دی نو دی واو تم حرکت د څه شي ورکه ضم می چې حرکت د ضم می ورکه نو څه ترې جوړ شو لا یراون. ځکه موږ ویلو چې کله دوه ساکنین سره جمع شي اولنی ساکن غیر مده وي که واو و نو حرکت د څه به ورکو ضمې که یا و حرکت د څه به ورکو. دا مخکې یوه فایده تېره شوې وه هغې کې دا خبره ذکر وه. همدغه شان کار لتراونه کې هم شوی دی. تر دې پورې ورسېدلی راشي. بیا یوه صیغه ده موږ سره د واحد مؤنث حاضر د څه شي د واحد مؤنث حاضر چې لترین ده. لترین اصل کې ترین دی. څنګه دی؟ ترین. په اول کې لام د تاکید راوړلی شو په آخر کې نون د تاکید راوړلی شو چې نون د تاکید راوړلی شو د نون تاکید ثقیله د راوړلو د وجې نه د دې واحد مؤنث حاضر د صیغې د آخر نه نون اعرابي حذف شو. چې حذف شو اوس اجتماع د ساکنین راغی. یام ساکنه ده نون تاکید ثقیله کې اولنی نون هم ساکن دی دو ساکنین جمع شو چې هم کته اولنی ساکن دا یا دا خو مده ده که غیر مده ده؟ غیر مده. یا مده نه ده یا څه شی ده؟ غیر مده. چې دا یا غیر مده ده نو دې ته حرکت د څه ورکه کسر نو څه ترې جوړ شو لترین. څنګه جوړ شو؟ لترین. ګورې ورته په دې پوه شوې په دې حلالونو. اوس ګورې دې څلورم نمبر خبرې ته لیرین یا لیرین در اصل یرا یا یرا بود په اصل کې یرا یا یرا و. لامی تاکیدان د تاکید در اول په اول کې و نون ثقیله در آخر نون ثقیله په آخر کې آوردن راوړلی شو. نون ثقیله فتحه ما قبل خواست. نون ثقیله د خپل ځان نه مخکې فتحه خواست فتحه غوښتله. الف قابل حرکت نه بود. الف دا قابل حرکت نه لہذا یا را کې اصل الف بود. نو لہذا هغه یا کې اصلي الف بود کومه چې د الف اصل و باز اوردا هغه یا واپس راوړلی شو فتحه دادن یا ته حرکت د فتحې ورکړلی شو. لا یرین یا لا یرین شد و همچنین هم د قشان کار په لترین یا لترین لارین یا لا اورین لنرین یا لنرین کې هم شوی دی. لا یرون یا لا یرون در اصل یرون بود د صيغه د جمع مذکر غایب اصل کې یرون و یا یرون و چې غشیدا مجهول. بعد اوردن لام تاکید لام تاکید راوړلو نو ورستا و نون ثقيله او د نون ثقيله راوړلو نه پس وحذف نون اعرابي او د نون د اعرابي د حذف کولو نه بعد اجتماع ساکنین شد. اجتماع د ساکنین راغله لام یعنی واو و نون په منځ د واو کې او په منځ د نون کې کم نون هغه نون چې په نون تاکید ثقيله کې کوم اولنی نون دی. واو غیر مده بود واو غیر مده و لهذا ان را ضم دادن لهذا واو تاز حرکت د ضمیر ورکړل شو. لیرون شنو لا یرون شو یا لا يرون شو. وهكذا هم دقسی کار او طریقه لترون لترون سیغه لترون په صيغه د جمع مذکر حاضر کې شوی. ودر لترین یا لترین واحد مؤنث حاضر په واحد مؤنث حاضر صيغه کې بعد حذف نون اعرابي د نون اعرابي د حذف کولو نه پس یا را کسره دادن یا ته حرکت د څه ورکړلی شو کسرې نو څه ترې جوړ شو. مونږ ویلې دا بل کتاب به هم د دې سره ووایو دې نه پس شاله پاتې شو. بانون خفیفه پنځم نمبر خبره څه شی وه چې ګردان د لام تاکید بانون خفیفه به درته ذکر کی. نو دا پنځم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي بانون خفیفه گردان د لام تاکید بانون خفیفه د معلوم او مجهول. لا یرین یا لا یرین
ليرون لترين لترون لترين لأرين لنرين مجهول خپل وای. امر حاضر معروف شپږم نمبر خبره څه چې گردان د چا بدر ته ذکر کی د امر حاضر معلوم نو دا شپږم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي. امر حاضر معروف گردان د امر حاضر معلوم را ریا رو ری رینا را در اصل ترابود بعد حذف علامات مضارع متحرک مان اخرنی خبره اوم نمبر خبره څه شی وا چې د امر حاضر معلوم د صيغو څه بدر ته ذکر کی. نو دا اوم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره را در اصل ترابود را در اصل څه بود تراب. علامه صاحب فرمایي را صيغه ذا واحد مذکر امر حاضر معلوم صيغه ده دا په اصل کې ترا ده اصل کې څه ده ترا. تا علامه د مضارعت مو حذف کړله تا علامه د مضارعت څه شوله حذف د تا علامه د مضارعت د حذف کولو نه پس د دې تا نه چې کوم وروستنی حرف و چې امدارا ده دا څه شی وه متحرک نو حمزه وصلي راوړلو ته ضرورت پاتې نشو ځکه چې علامه د مضارعت نه ما بعد چې کوم حرف دی هغه ساکن نه دی چې ساکن نه دی نو په ابتدا کې حمزه وصلي راوړلو ته ضرورت پاتې نشو. چې حمزه وصلي راوړلو ته ضرورت پاتې نشو نو په آخر کې وقف وکړلی شو. چې وقف وکړلی شو د وقف د وجې نه څوک وغورځېده تکه زه الف د وقف د وجې نه د آخر نه څه شی حذف شو الف. نو د ترانا زمان مولا څه جوړ شو تراوی جوړ شو را اسینا څو درته چې را څه شی صيغه ده تور ده چې مړه دا صيغه ده خاندري به در پورې پوه شئ. د را د جوړولو طریقه دې زده کړله ګوره او د امر حاضر چې کومې باقي صيغې دي د را نه علاوه وایي په هغې کې علامه د مضارعت حذف شوله د هغې د ټولو جوړولو طریقه دا ده. علامه د مضارعت څه شوه حذف ما بعد حرف د څه شی دی متحرک نو حمزه وصلي راوړلو ته ضرورت پاتې نشو نو په آخر کې وقف وکړلی شو. د کومو صيغو په آخر کې چې نون اعرابي دی نون اعرابي څه شو حذف صحیح شو. چې نون اعرابي حذف شو نو څه ترې جوړ شو را یا تریانې نه جوړ دی که نه آخر کې نون اعرابي تثنی صيغه نون اعرابي. دارنګې صرف د جمع مؤنث حاضر چې کومه صيغه ده رینا په دې صيغه کې د آخر نه دغه نون د جمع نه حذف کیږي ولې ځکه چې دا نون اعرابي نه دی دا نون د څه شي دی نون د جمع مؤنث دی. ګورئ وایي را در اصل ترابود را دا پاسل کې تراو بعد حذف علامت مضارع د علامې د مضارعت د حذف کولو نه وروسته متحرک مان ما بعد حرف ما بعد کلمه متحرک پاتې شوه لهذا حاجت حمزه وصل نشد لهذا په اول کې په ابتدا کې حمزه وصلي راوړلو ته ضرورت پیښ نشو در آخر وقف نمودن په آخر کې موقف وکړو به سبب وقف د وجې نه الف آخر بیفتاد الف د آخر نه الف آخر بیفتاد د آخر نه الف څه شو الف د آخر حذف شو یا دا چې عبارت د شي ډیر به خوندور شي الف از آخر بیفتاد الف د آخر نه څه شو حذف شو چې از پکې وي خوندور به یا الف آخر بیفتاد د آخر الف څه شو حذف شو د سیم صحیح دی الف آخر بیفتاد بیا به الف باندې زیر وای ورشد او رشد و در دیگر صيغه ها په نور صيغو کې د امر حاضر معلوم بعد حذف علامات مضارع د علامه د مضارع د حذف کولو نو وروسته نون اعرابي حذف شده نون اعرابي د اخرنا د وقف د وجه نه حذف شو در غیر رینه جمع مؤنث علاوه د صيغه د جمع مؤنث رینه که سبب بودن نون جمع تغییر در آخر آن نشده که به سبب بودن نونی جمع چې د نونی جمع د کېدلو د وجې نه تغییر در آخر آن نشده د دې په آخر کې څه تغییر او تبدیل او نشو یا که به سبب بودن نونی جمع تغییر در آخر آن نشده د دې صيغې په آخر کې د نون د جمع مؤنث د کېدلو د وجې نه څه تغییر او تبدیل
اون نشو. نو دا نننی سبق چې مشتمل په څو خبرو باندې او اول نمبر خبره څه شی وه؟ د نفي جحد بلم د فعل معلوم او مجهول گردان. دوهم نمبر خبره د دې نفي جحد بلم د صيغو تعلیلات. دریم نمبر خبره د لام تاکید بانون ثقيله د معلوم او مجهول گردان. څلورم نمبر خبره د دې صيغو تعلیلات. پنځم نمبر خبره د نون خفیفه گردان او شپږم نمبر خبره د امر حاضر معلوم گردان او نمبر خبره د امر حاضر معلوم د صيغو تعلیلات.